ټاپک دی ټایفاید فیور. ټایفاید فیور موږ دې ته وایو میادي تبه. تاسو په کورونو کې لرونکي ته اورېدلی؟ میادي تبه چې ورته موږ وایو. کله چې په چا باندې راشي نو ډاکټر به دې ته به ګرځي نو دا زیاتره چې دی په کولمو باندې اثر چې دی پرې باسي. ته شو دې سره ټول وجود چې دی هغه خوږېږي. نو اکثر چې دی دا زیاتره زنانو ته لګي. بیا وایي دا 15 ورځې په حال کې، بیا وایي ته به میاشت په حال کې ګرځي را ګرځي به نو وایي ډاکټران چې منع کړلی. اوس میادي تبه څنګه شي کوي چې caused by rod shaped bacteria. زموږ سره یو قسم بکټیریا وي د هغې شکل داسې یې. ٹھیک شو؟ دا زموږ سره چې راډ شیپ بکټیریا. نو ټایفاید که میادي تبه چې لګي نو دا د بکټیریا د وجې لګي. ٹھیک شو؟ او هغه بکټیریا چې وي نو هغه زموږ سره راډ شکل وي، داسې نیغه نیغه وي. ٹھیک ده؟ ها اوس د هغې بکټیریا نوم څه دی؟ سالمونیلا ټایپي. سالمونیلا ټایپي. دا د ایم سی کیوز دپاره فیل د بلانکس دپاره ضروري دی چې میادي تبه چې ده دا د کوم بکټیریا نه لګي د هغې بکټیریا نوم دی سالمونیلا ټایپي. اوس د دې څه وجوهات دي چې زموږ سره کوم بکټیریا چې دی دا به انسانانو چې دی بیماري لګوي. خو چې کومه بیماري لګوي هغه بیماري چې کله انسان ته پاس کېږي نو هغې دپاره موږ 5 اپس دا ټکي چې دی استعمالوو چې 5 اپس د وجې نه دا بکټیریا چې دی دا زموږ سره پاس کېږي. دا بکټیریا چې کله پاس شي نو د هغې د وجې نه میادي تبه لګي. 5 اپس زموږ سره څه دی؟ اول زموږ سره دی فلایز، مچان. بس مطلب څه دی؟ اوس دا سالمونیلا ټایپي په یو څیز کې دا بکټیریا په یو څیز کې دی. ته شو په هغې باندې مچ کېناست. هغه مچ چې دی په هغه بکټیریا د خپلو خپو سره راوړو. تاسو روټۍ خورئ یا زموږ سره اوبه دي یا تاسو ترکاري خورئ روټۍ، دا مچ راغی په هغې کېناست او دغه څیز تاسو وخوړ نو دا بکټیریا ستاسو جسم ته لاړ نو څه چل به کوي؟ دا تبه چې دی دا به لګوي. ټیک شو؟ بیا فوډ خوراک چې دی څښا دی په هغې کې دا بکټیریا موجود دی هغه تاسو خورئ نو د هغې د وجې نه هم دا میادي تبه چې ده دا لګي. بل زموږ سره دی فینګرز. ستاسو دا ګوتې د دې څیز سره ولګې دي چې په هغې کې دا بکټیریا دی تاسو دا چل دی کوئ. دا ګوتې خلک داسې کوي که نه؟ دا چل کوي داسې کوي. یا ماشومان خلک داسې رانیسي دا خوله داسې کوي. نو دا بکټیریا په دې طریقه دې ګوتو په ذریعه باندې هم پاس کېږي. بیا زموږ سره دی فیسز چې کوم سړی مطلب دا د باتروم اټینډ کوي ډک بول کوي او د لاس وینځي نو دا د هغې د وجې نه دی لاسو ته چې دی پاس کېږي. بیا په دغې باندې چې دی اکثر سړی باتروم نه راوځي که نه لاس وینځي نو ضروري خبره دا ده چې د خلک په صابون باندې وینځي. نو اکثر خلک داسې موږ لیدلي دي چې هغه لاس کنګال کې بیا ډایرکټ دا چل کوي اوبه داسې راولي داسې څکي نو د هغه بکټیریا په دې لاسونو پورې چې دی دا نښتي د اوبو سره دا بدن ته چې دی ننوځي. ټیک شو؟ بل زموږ یو څیز دی هغې ته ویل کېږي پوماډس. اوس پوماډس په ذریعه باندې هم دا پاس کېږي. پوماډس څه ته وایي؟ چې an object or substance that transmit infectious organism from one individual to another. یو سړی دی هغه لاړې توکړې دا کورسۍ دا ډیسک دی لاړې توکړې او د هغه په جسم کې دا بکټیریا ده. تاسو رالې کېناستئ په هغه لاړو باندې ستاسو دا لاس داسې ولګېد ستاسو خیال نشته. ټیک شو؟ یا بالبین دی هغه باندې خوله کې داسې واللی دا بکټیریا چې دی دا پورې نښتی دی تاسو د هغه نه بالبین نه والئ د خوله کې داسې ووایي یا هغه لاړو سره ستاسو داسې لاس ولګېدو. ټیک شو؟ زموږ سره کورسۍ لاس کوي یا زموږ سره بل سره دا لاس تاسو خولې له راوړ نو د دې څیزونو په ذریعه باندې دا بکټیریا چې دی دا پاس کېږي. پوه شوې؟ ها اوس چې کله دا تبه سړي ته ولګي انسان په جسم کې ساه سره راځي نو هغې ته موږ سیمپټمز وایو. نو باقي اونلین خبره زموږ سره ده السرز. السر موږ دې ته وایو چې زموږ چې کومه معده ده او زموږ کومې کولمې دي باقي وړوکې شمسورې پیدا کېږي نو هغه بیا انتهایي درد کوي. سړی هغه درد چې دی نشي برداشت کولی. بل زموږ سره دی بلډ ان سټول. چې کله سړی ډک بول کوي نو د هغه ډک بولو سره سړی له وینې ځي. ټایفاید فیور نه کله چې د بکټیریا په انسان باندې تاسو ورشي که نو د ډک بول کوي نو ډک بول سره چې دی سړي له وینې ځي او د هغې نه علاوه فیور په ده باندې همیشه تبه دا تبه چې دی نه ښه کېږي تر څو پورې چې ډاکټر نه یې کوي. و د دې ټریټمنټ څه دی؟ دې له خلک انټي بایوټکس ورکوي. انټي بایوټک هغه دوایانې دي چې هغه د بکټیریا خلاف کار کوي. بل زموږ سره د دې لپاره ویکسین څوک استعمالېږي. ویکسین په اصل کې د وایرس لپاره د وایرس ختمولو لپاره ویکسین وي. لکه تاسو چې دا ویکسین په هسپتال کې یا کسان چې راتلو تاسو له ویکسین کوو که نه دا تبه چې به د هغې د وجود خو ویکسین موږ د وایرس لپاره استعمالوو. انټي بایوټک چې دا خاص کر موږ د بکټیریا استعمالوو د دې لپاره خاص کر انټي بایوټک کار کوي. ځکه استعمالوي چې د دې روکتام چې دی هغه به صحیح طریقه باندې وشي. بل د دې علاج څه دی؟ کله چې تاسو ډاکټر ته لاړ شئ او تاسو ته دا علامات ورته تاسو ووایئ چې یاره زه ډک بول کوم په هغې وینې ځي زما تبه وي په معده مې دړي په کولمو مې دړي دا زیاتره اثر په کولمو باندې پرې باسي. کولمې چې دی هغه زخمي کوي په کولمو کې چې دی وړوکی سوری پیدا کوي. ټیک شو؟
نو ډاکټر تاسو ته سوې ډاکټر تاسو یو ټیسټ ولیکي هغه ټیسټ وی ویډال ټیسټ WIDAL ویډال ټیسټ ویډال ټیسټ دی دا میادي طبي لپاره استعمالېږي یا دې ټیسټ ته موږ بل نوم وایو ټایپیډاټ وایي دا ورشه ټایپیډاټ ټیسټ وکړه عام سړی به نه وکړي لیبارټري ورته دا ولیکي چې دا ته ټایپیډاټ ټیسټ ورکړه یا ول ویډال ټیسټ وکړه ٹھیک شو چې کله دا ټیسټ پازیټیو راشي نو ډاکټر وایي چې دته میادي طبي چې دا هغه تشته نو دا غیر لپاره به تاسو سره شي ولیکي تاسو ته انټي بایوټیک ولیکي او تاسو ته ویکسین ولیکي دا چې تاسو لږ ورځې استعمال کوي پال وسرو کې ګرځي را ګرځي نو دا هغه څه به تاسو کوي ته شو نو دا میادي ته چې دا هغه د بیکټیریا لګي د دې سيزون چې د پاس کیږي دا سیمټمز دي دا ټریټمنټ دی او دا ټیسټ ان شاء الله په دې څه ان شاء الله